بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول ملګري به ښه وي. مایکروسافټ ورډ ته رالمه، فایل ټیب، او په دې کې ما سره ریسنټ کمانډ موجود دی. ریسنټ وایي لږ مخکې ته، یعنې دلته ما سره هغه ډاکومنټس موجود دي. ګورې ریسنټ ډاکومنټ ما دلته لیکلي دي، ریسنټ ډاکومنټ، او دا ما سره ریسنټ پلیسز دي. ریسنټ ډاکومنټ مطلب دا دی چې دا هغه ډاکومنټس دي چې دا موږ لږ مخکې اوپن کړي وي، مخکې مو اوپن کړي وي. ریسنټ پلیسز دا هغه ځایونه دي چې د کوم ځای څخه موږ فایلونه اوپن کړي وي. تاسو نه به څوک پوښتنه کوي چې ریسنټ ډاکومنټس زیات دي او ریسنټ پلیسز کم دي. ته به ورته هو بالکل، ریسنټ ډاکومنټس ځکه زیات دي چې دا خو فایلونه دي که نه، صحیح شوه. 111 دا فایلونه دي. ریسنټ پلیسز ځکه کم دي چې دې کې خو دا یو پلیس دی که نه، دا ما سره یو پلیس دی. همدغه یو پلیس کې ما سره پوره فایلونه پراته دي. دا ما سره په ډیسکټاپ کې دی، دا هم ډیسکټاپ کې دی، دا هم ډیسکټاپ کې دی، دا ټول ډیسکټاپ کې ما سره پراته دي. بې بعضې په دې کې داسې وي چې ډي ډرایو کې وي یا ای ډرایو کې وي، دغه ما سره په دې کې دي. صحیح ده که نه؟ نو همدغه شان هر یو فایل دپاره خو نشي کولی که نه چې بیل ډیسکټاپ 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 ورکې پوره ځای ورباندې ونیسي. نه، ټولو دپاره یو فولډر ورکړی دی، هلته دا نورو ټولو دپاره بل فولډر ورته ورکړی دی. صحیح شوه. زه غواړم چې دې کې یو فایل اوپن کړم، نو به څه چل کوم؟ د فایل باندې به زه کلیک کوم. چې کله مې فایل باندې کلیک کړ نو ماته به اټومیټیکلی فایل په سکرین باندې راشي. ریسنټ د ترونه زه کولی شم چې یو فایل په تیزۍ سره اوپن کړم. کنټرول ډبلیو، فایل ته بیا رالمه. ریسنټ کې ما سره دې خوځي کې پین بټن ښکاري. زه ورته یم فار ایگزامپل کله چې زه هم راځم ایم ایس آفیس بک چې تاسو ته ښکاري دا فایل، دې فایل نه د بره ماته بل فایل نه راځي، همدا فایل د ماته بره ځای کې پین وي، یعنې میخ دې راته وي. دې باندې به تاسو کلیک کوئ نو دا فایل ماته هلته میخ شو، دې نه به بل فایل بره نه راځي. کوم فایل چې ته نیو اوپن کې دې یو فایل نه به بره راځي، خو دې نه به بره نشي راتلی. صحیح شو. دې ته وایي پین. بل ما سره په دې کې څه شی دي؟ ریسنټ پلیسز. زه فار ایگزامپل ماته ډیسکټاپ اوپن کړ، ډیسکټاپ باندې به ته کلیک کړي، دې نه ته کولی شي چې یو فایل اوپن کړي. صحیح شوه. بیا ته کولی شي چې ځایونه هم پین کړي. پین باندې به کلیک کړي نو اټومیټیکلی به دا څنګه شي؟ پین به شي. ډیسکټاپ ماته پین شو. اوس که ته هر ځای نه یو فایل اوپن کړې، هر ځای نه یې ډي ډرایو نه یې ای ډرایو نه یې سی ډرایو نه یې، د هر یو ځای نه کوي نو ډیسکټاپ نه به هغه بره نه راځي، ډیسکټاپ نه به هغه فولډر بره نه ځي. دې ځای کې به یو بل نه بره لاندې ځي، خو هغه نه به بره نه ځي. صحیح شو. بله خبره چې ده، فایل باندې زه رایټ کلیک کوم نو دې کې ما سره 5 خبرې راځي. نمبر 1 اوپن. زه یم دغه فایل راته اوپن کا. وینډوز نوټس باندې زه رایټ کلیک کوم، اوپن که مې واغېفته نو تا ته به وینډوز نوټس والا فایل اوپن کی. اوپن ا کاپي. زه ورته یم همدغه فایل نه راته یو کاپي اوپن کا. پین ټو لیست، دا راته پین کا بره ځای کې. ریموو فرام لیست، د لیست نه راته ریموو کا. کلیر ان پین ډاکومنټ، کوم چې پین شوي نه دي ټول راته کلیر کا، کلیر به شي. دغه شان خبرې ما سره په دې ځای کې هم موجود دي. اوپن به راته کی، پین ټو لیست پین راته کا، ریموو فرام لیست دغه یو تانه راته ریموو کا. که پین دی او که ان پین دی، کوم چې ما انتخاب کړی دی رایټ کلیک مې ورباندې کړی دی. کلیر ان پین پلیسز مطلب دا دی چې کوم پلیسونه پین شوي نه دي هغه راته ټول ریموو کا، کلیر کا. دوه خبرې ما سره لاندې هم موجود دي. ریکور ان سیف ډاکومنټ چې دا مو په تېره ویډیو کې ویلی و. Quickly access this number of recent document. For example دې باندې زه کلیک کوم، دې ځکه ما سره هغه فایلونه پراته وي چې کوم موږ سیف کړي نه وي، کوم منټونه چې ما ورته آپشن نه ورکړي دي او ما هغه منټو کې به اټومیټیکلي خپله سیف کېږي. صحیح ده. زه راځم فایل ته، کویکلی اکسس باندې زه کلیک کوم. ګوره 4 دانې ما ته بای ډیفالټ راغله چې کوم فټس کې را سره 4 دانې موجود. زه فار ایگزامپل دا راته زیات کا، نور به هم راته زیات کی. یا زه ورته فار ایگزامپل دا راته 1500 کا. د انټري must be less than or equal to 25. 25 نه ته پکې زیات نشي لیکلی. ما پکې 26 فار ایگزامپل ولیکه، 26 هم نه اخلي. زه ورته وایم چې ما ته د 10 پکې راځي، 10 فایلونه ما ته دلته پرېږده، نور راته مه پرېږده. دې دپاره به تاسو څه وکئ؟ دې دپاره به تاسو راشئ آپشن ته، ایډوانس ته، او ایډوانس کې به لاندې موف شئ. شو دیس نمبر آف ریسنټ ډاکومنټ، دې باندې به تاسو کلیک کوئ. دې کې به تاسو 50 ولیکئ، خو 50 نه په دې کې زیات نشي لیکلی. د انټري must be less than or equal to 50. دا مې 50 ورته کړو، دا مې اوکې کلیک کړو. اوس چې تاسو فایل ته راشئ، ریسنټ باندې کلیک وکړئ، چې دلته فار ایگزامپل ورته 10 لیکئ، 10 به هم اخلي، انټر. نو تاسو ته بلته که دلته 10 دانې وي یا 10 نه زیات وي، تاسو ته بلته 10 راشي.
اوس خو دې ځای کې دې شونه کم دي نو هغه ټول یې ما دلته راوست. صحیح ده. زه یم فار اگزامپل دا راته هماغه 4 کا انټر او دې نه کلیک ایسته کا دا راته خپل حالت ته راغله. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره ریسنټ کمانډ